په د مشورتي ناسته کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو او خبریالانو برخه درلوده. د هدف مؤسسې ولایتي مسؤل ډاکټر نوین حسنزي په خپلو پیلیزو خبرو کې خوښي وښوده چې د مهال د پولیو واکسین د کمپاین پر وړاندې پراته خنډونه او ممانعتونه له منځه تللي. د کور په کور واکسین کولو لپاره وړ شرایط او لازم سهولتونه رامنځته شوي دي. د حسنزي په خبره هوډ مؤسسه په 4 ولایتونو کې فعالیت کوي چې موخه یې د مهم او ملي پروګرام په تړاو خلکو ته د پیغامونو لیږد او واکسینو ته د کورنیو هڅول دي. نوموړي له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د ګوزڼ په بشپړ ختمېدا کې مرسته وکړي او د خپلو رسنیزو فعالیتونو له لارې د ټولنې وګړي د واکسین له بهیر سره مرستې او همکاریو ته راوبولي. رسنیو څخه د عامه پوهاوي په وړاندې ځینې مشورې واخلو او څنګه کولی شو چې مثلا موږ خپل غږ تر کورونو پورې ورسوو چې تر څو خلک د ګوزڼ واکسین په صحیح ډول او په وخت سره ترسره کړي. موږ ټیمونه لرو چې هغوی د کلي مشرانو سره، علماو سره، قومي مشرانو سره، د ټولو سره ناستې کوي او هغوی ته د پولیو د ګوزڼ کومې جانبي اغېزې چې دي هغه بیانوي او هغه څه چې مثلا کومې ګټې لري هغه ورته بیانوي. نو د یو هماهنګۍ او د خبرو له وجې موږ کولی شو چې خپل خلکو اذهان جوړ کړو او په وخت سره دغه واکسین د تطبیق لپاره ترې همکاري وغواړو. د رسنیو مسؤلین او استازي دا ډول ناستې اړینې او ګټورې بولي. دوی زیاتوي خبریالان باید تر خپله وسه د بېلابېلو پروګرامونو له لارې په ټولنه کې د واکسین پر وړاندې د ناسمو باورونو او غلطو انګېرنو مخه ونیسي او خلک دې ته وهڅوي څو خپلو ماشومانو ته په هره دوره کې د ګوزڼ واکسین څاڅکي تطبیق کړي. ډېر رغونکي مسایل مطرح شول چې دې نه پس په همغږۍ سره په ښار او ولسوالیو کې خلکو ته د رسنیو له لارې او همدارنګه په حضوري توګه هغوی ته به د پولیو د دغه وژونکي ناروغۍ پر وړاندې عامه پوهاوی کېږي، خلک به پوهول کېږي او هغوی به هڅول کېږي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. په خوست کې رښتیا هم ضرورت دی چې هم په ښار کې او هم په ولسوالیو کې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې پوهاوی وشي، واکسین په سمه توګه تطبیق شي. په ښار کې تقریبا ذهنیت سازي تر ډېره بریده شوې ده، اما په اطرافي سیمو کې ځینې ستونزې لیدل کېږي. زما په فکر اوس چې حالات مساعد دي په دغسې یو مهال او چاپېریال کې په ښه توګه کېدلی شي چې د پولیو پر وړاندې دغه مبارزه په ښه توګه مخته لاړه شي. اړتیا د دې اوس احساس کېږي، اوس دا چې عامه نړیوالی دی په اطرافي مناطقو کې عامه پوهاوی وشي تر څو موږ هغه ولسونه چې مخکې د پولیو د واکسین نه بې برخې وو هغه ته هم دغه رسیدګي وشي. او دې ترڅنګ د عامه پوهاوی د عامه ذهنیت سازۍ په برخه کې مؤثر رول لري تر څو زموږ ولسونه د پولیو یا ګوزڼ د دغه دایمي ناروغۍ نه خلاصون پیدا کړي. د یادونې ده چې د عامې روغتیا وزارت پرون په ټول هیواد کې د ګوزڼ واکسین ملي کمپاین پیل کړ. وزارت له خلکو غوښتل چې د ګوزڼ پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي او په دې توګه له ګوزڼ څخه د خوندي افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. دا کمپاین به د غویي تر 14 نیټې روان وي. په دې پړاو کې به له 10.7 میلیونو ډېر ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي واکسین شي. پولیو یا ګوزڼ یوه ساري او ناعلاجه ناروغي ده چې په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب ګرځي. د روغتیا د برخې پوهان وایي د دغې ناروغۍ مخنیوی یوازې د واکسین له لارې شونی دی.